علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو قربا اساسانه امید چې ټول مرګي په ټیک ټاک کې قدرمنو کتونکو نن راغلی یو سلطان خیل ناظم آباد ته یو کال مخکې عدالت کې یو تنظیم راغ سلګرا مونږ مناو کړو دا 2021 ختم شو 2022 شروع کېدو ولې دغه دویمه سالګرا ده. زمون سره چې کوم د پلاهي تنظیم صدر د اسلام الدین ساجد صاحب هم زمون سره موجود دی او کتونکو د دې سالګرې مقصد دا نه دی چې مونږ خلکو ته شو منټ وګو خدا ردی الکان خپل دلچسپي و چې کال پوره شي دوی خپل کابینټ هم چینج کړي پدې کې الیکشن کوي او دغه کیک هم دی راوړي او دلته کې زمون کما مولانا صاحب دغه پلاس باندې زمون د کلی چې سونه درانه او سپینګری مشران دغه پلاس باندې برغه کیک هم کټ کیږي. د دې تنظیم مقصد چې دی دا پدې کلی کې پدې علاقې کې سونه چې پلاهي کارونه کیږي د دې په ډېر غټ لاسي او مونږ ټول لفکارم دي چې مونږ په خپل کلو باندې داسې تنظیمونه جوړ کو چې ځان سره غریب طبقه راچوتو کو په کلی کې داسې افاتی کارونه راشي مونږ د تنظیمونو د لارې دغه سره مرسته وکړو. نو زمونږ مقصد هم دغه دی. زمون سره د دې تنظیم پلاهي تنظیم نوجوانان ناظم آباد صدر سے موجود اسلام الدین ساجد صاحب چونکه اوس په 90 کې منټ هم ټاکل کی خو زمونږ زوړ کې بنټ کې 2 کال د صدر هم پاتې شو ولی چې د دې صلاحیتونه او د دې چې کوم کار دی نو هغه د سیده چې هغه کولای شي دا وجنه هغه دویم پیر باندې هم صدر منتخب شو نن به دریم پیر باندې الیکشن هم کیږي دا دویم سالګرا هم مناوله کیږي دا سره خبرې اترې کو چې دیو په دې کال کې ماشاءالله سونه پلاهي کارونه کړلی او د دې مقصد سره او مخکې څه کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستسانی بای ډیره مهرباني شکریا. څنګه چې اسد بای تاسو ته لږ وضاحت وکړو نو بالکل دا زمونږ داسې د کلي په سطح باندې پلاهي تنظیم دی چونکې دا زمونږ اولنی دغه دی داسې د کلي په سطح دی زمونږ یو وړوکی کلی دی ناظم آباد په نوم باندې نو زمونږ دا کوشش دی انشاءالله چې دا تنظیم مو مونږ په دې علاقه کې مو لکه وصیه کوو بیا او انشاءالله داسې د غریبانانو سره او بل د دې کلي او د علاقې د ترقۍ دپاره مونږ کوششونه کوو خپله او انشاءالله داسې اراده م کړله او دا تنظیم مو نننۍ چې کومه ده نننۍ زمونږ سالګرا هم د دویمه سالګرا ده نو هغه به موږ مناوهو او د هغې سره سره زموږ سره مشران دي زمونږ د تنظیم ملګري هم دي نو زمونږ چې څه مطلب دا دی چې څه کارکردګي په دې کال 2 کې موږ کړله هغه به موږ دوی ته پیش کوو. نو زمونږ دا کوشش دی چې یاره موږ په کلي کې په علاقه کې د خپل غریبو سره مسکینانو سره تعاون وکړو او دا شانتي د کلي او د علاقې لپاره د ترقۍ او د پلاهي کارونه وکړو. نو انشاءالله زمونږ نور پروګرام به د دې نه بعد وي او دا دی چې زمونږ سره مشران هم پکې را سره دي مختلفو مولانا صاحب هم زمونږ سره دا شانتي زمونږ په دې تنظیم دپاره دا شانتي زمونږ یو د دې علاقې یو شاعر دی حمید جان ماشوم هغه هم زمونږ سره راغلی دی هغه هم ستاسو مخاطب کېږي. صدر صاحب نن سبا که تاسو وګورئ بلا کلی دي او نوجوانان خلک دي نو څه پیغام ورکوي چې په خپل کلو باندې سړی داسې تنظیمونه آباد کړي چې دا غریب طبقه سړی د ځان سره راچوته کړي. نن سبا که تاسو وګورئ مونږ ګورو تاسو په دې کال کې هم د پلاهي ډېر کارونه روډونه آفاتي کارونه چې کوم راغلي تاسو کوئ مونږ د مخې دي نو هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي چې هر سړی وکړي چې په دې کلو باندې ځان تنظیمونه جوړ کړي. بالکل زما د ټولې د دې علاقې چې کوم نوجوانان دي هغوی ته هم بلکې د ټول پاکستان نوجوانانو ته زما داسې دا پیغام دی چې په خپل کلي کې په خپل علاقه کې دا شان تنظیمونه جوړ کړي پلاهي تنظیمونه او نو چونکې نوجوانان داسې دي چې هغه په دې ایج کې هر څه کولی شي مطلب دا دی چې قرباني ورکولی شي هر قسم منډه تړلی شي. نو لکه دا ټول ته زما دا پیغام دی چې یاره زموږ د تنظیم سره هم تعاون وکړي د دې سره هم مرسته وکړي او دا شانتې په هر ځای کې ځان له چې کوم دی نو دا شانتې پلاهي تنظیمونه سټارټ کړي او د دې قوم خدمت وکړي. اګران کتونکو تاسو د صدر صاحب خبرې واورئ موږ ټول له پکار دي دا ژوند دی تیریږي خو ښه انسان هغه دی چې د بل په کار باندې راشي. نو صدر صاحب ډېر ښه سوچ لري دا هغه سوچ دی چې زه به د کلي علاقه کې د پلاهي کارونه وشي یو غریب طبقه را دغه سره لاس امداد وشي څونه چې کتونکي داسې نوجوانان چې کوم دی داسې اپریشیټ کوي او داسې کسانو سره مرستې وکړي داسې تنظیمونو سره مرستې وکړي او د دوی ملاتړ جوړ شي نو انشاءالله زموږ په کلي علاقه بیا زموږ په پاکستان کې چې کوم دی هېڅوک به داسې زموږ نه پاتې نشي چې هغه ته لاس ورکول پکاري. نو موږ به دا سالګرا به هم مناوو دلته کې زموږ سره شاعر دی هغه به هم ستاسو سره مخاطب کوو هغه هم دوسي راغوښتی هغه به تاسو شعرونه هم ډالۍ کوي پروګرام به ستاسو سره موږ شیر کوو او داسې کسان چې کوم دي چې لاس ورکوي داسې تنظیمونو سره مرستې وکړي نو انشاءالله موږ به ټول په شریکه باندې خپل پاکستان بیا د پښتنو خدمت کوو راځئ موږ سره.
الله وبرکاتو د فلاحي تنظیم نوجوانان ناظم آباد ټول نوجوانانو ته او بیا په خباني مشرانو ته او زمونږ د امام مسجد شهزاد صاحب ته په پروګرام کې هر کله ما زمونږ نوجوانانو وای ځان دې جوړګه چې په خپل د دوا قابل شي ځان دې جوړګه چې په خپل د دوا قابل شي وای هغه څه کسته چې په سوال د چا دوا غواړي نو موږ ټول نوجوانان له پکارو دا ژوند د زمونږ تیریږي وخت د چا انتظار نه کوي په روز کالم په دې ځبانې سالګیره مناو کړو دا بل مناو هو زموږ د ژوند یو کال بل ختم شو مونږ ټول نوجوانان له پکار دي چې په مونږ کې طاقت ته په مونږ کې جذبه را مونږ کولای شو اوس کدا بوډاګان دي دی اوس په خپل تیر ژوند په ډېر ارمان کې خو اوس نشي کولای هغه ژوند واپس نشي راتله نو مونږ ټول نوجوانان له پکار دي چې که په هر ځای کې فلاحي تنظیمونه یې فاونډیشن د هغو سره خپلې مرستې کوئ دا پیسې چېرته ستاسو ځي نه دا کوم پیسې تاسو ورکوئ دا الله تعالی ستاسو په اکاونټ کې جمع کوئ دا پیسې مونږ لګول دي په دې چې مونږ کوم سامان ناوړی دی که دا په غم کې خرچ کېږي نه هم به مونږ ته ثواب میلاویږي که مونږ د دې دنیا نه لاړ شو په قبر کې پراته هم دا صدقه جاریه ده که مونږ په روډ کې کار کوو که په روډ کې پیسې لګو دا صدقه جاریه ده چېرته ځي نه مونږ دغه مختصر ژوند دی او په دې ځوانۍ کې چې دی نو ځان داسې کوي چې د بل خدمت وکړي سره او زما سره په خپله باندې یو فاونډیشن دی مرسته فاونډیشن په روز کال د مونږ سورکوډه شانپي کې جمع ورکړی او زه تاسو ته وایم چې زموږ سره په هغه فاونډیشن کې تاسو ودرېږئ زموږ د مرسته فاونډیشن ممبران جوړ شي ما ته په کلي کې تاسو به راسره یې ما ته غریب په نښه کوئ مونږ به ګرځو چانده به کوو په بازار کې په کلي کې خپل جب نه به پکې لګو او هغه غریب به ځان سره اچوتو چې زموږ سره معاشره کې یو شان شي اوس دا جمع راغلی دی او هر سړي ته پکار دي په خپله معاشره کې وګوري دا تنظیمونه دې لپاره یي چې دغه کم خلک چې هغه ولیدلي غورځېدلي نن سبا حالات هم خراب دي د کمو ماشومانو چې کوټونه نه هغه له کوټونه واخلي ګرمې کپړې وله والي د 100 روپو 2 جوړې جرابې راوالي هغه وله ورکړي نو زمونږ دپاره به دا د آخرت دپاره دغه ژوند روان دی نو ټول له پکار دي چې په دې تنظیمونو کې بھرپور کوشش وکړي السلام څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې زموږ د تنظیم سالګیره وي او د خپلو درنو مشرانو د تنظیم نوجوانان مشرانو په لاس باندې کټ کوو راځئ هغه سالګیره تاسو وګورئ او موږ هم ګورو راځئ نوجوانان دا وجه زړه تاسو ګورئ ټول لګیا دي او په خوشحالۍ سره دغه کېږي زموږ مشران هم لګیا دي دا وګورئ زموږ د تنظیم مشران زموږ چې کوم مهمان خصوصي دی جان حمید جان هغه ته به هم کیک کوکۍ لا په لاس باندې هغه له موږ ورکړو